سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، نن غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته 15 هغه خواړه وښیم کوم چې د انسان جنسي اړیکې ورسره تقویه کیږي. لومړی غوزان یا چارمغز. غوزان په خپل ترکیب کې اومیګا 3 فیټي اسید لري، همدارنګه کلسیم، ویټامین ای او ویټامین بی هم په غوزانو کې موجود دي. نو د غوزانو د خوړلو سره د انسان د سپرم کوالټي ښه کیږي. نو کوښښ وکړئ چې په خپل روزانه خوراک کې د غوزانو خوړل شامل کړئ. دوهم، هګۍ یا د چرګې تخم. هګۍ په خپل ترکیب کې خورا ډیر ویټامینونه لري لکه ویټامین A، ویټامین D، ویټامین E، ویټامین K، ویټامین B، کلسیم ان زنک. همدارنګه په یوه هګۍ کې 6 ګرامه پروټین او 15 ګرامه صحي یا هیلتي فیټس یا غوړي چې ورته وایي موجود دي. هګۍ په نړۍ کې یو تر ټولو سالمه خوړو څخه شمارل کیږي، نو ځکه چې په خپل ترکیب کې هر هغه څه چې زموږ بدن ورته ضرورت لري اکثره یې په هګۍ کې پیدا کیږي، لکه اومیګا 3 فیټي اسید، ویټامینونه، پروټین او دا ټول په هګۍ کې موجود شته. او همدارنګه کولېسترول کوم چې جنسي اړیکو کې ډیر کومک کوي، دا ټول په هګۍ کې موجود دي. هګۍ په خپل ترکیب کې ډیر کولېسترول لري، خو باید په دې پوه شو چې دا کولېسترول زموږ او ستاسو د وینې په چربي یا فشار باندې هیڅ بد تاثیر نه کوي. دریم، غوښه. غوښه په خپل ترکیب کې خورا ډیرې ګټورې مادې لري، لکه پروټین شو، منرالونه شول، ویټامینونه شول او داسې نور انټي اکسیډانت او صحي غوړي چې زموږ او ستاسو بدن ورته اړتیا لري په غوښه کې پیدا کیږي. په غوښه کې د بی خاندان ویټامینونه ډیر دي، لکه B12، B3، B6، B2، B15 او همدارنګه ای ویټامین او K ویټامین چې دا په غوښه کې پیدا کیږي، او ځینې داسې نور امینو اسید دي چې زموږ او ستاسو بدن ورته خورا ډیر ضرورت لري. دا د بی خاندان ویټامینونه چې کوم موږ یاد کړو، دا په اصل کې د بدن انرژي تولیدوي، او هر څومره چې دا په بدن کې وي په هماغه اندازه زموږ او ستاسو انرژي ورسره زیاتوي. څلورم، ماهي یا کبان. ماهي په نړۍ کې یو تر ټولو صحي خوړو څخه شمارل کیږي، ځکه ماهي په خپل ترکیب کې خورا ډیر ګټورې مادې لري، لکه اومیګا 3 فیټي اسید، پروټین او داسې نور. هغه صحي غوړي چې کوم په ماهي کې موجود دي، هغه د زړه روغتیا او سلامتیا لپاره ډېرې ګټې لري. پنځم، ګارلیک یا اوږه. اوږه په خپل ترکیب کې د آلیسین په نوم یوه ماده لري چې دا ماده بیا د وینې د جریان په رسولو کې ستاسو تناسلي الې ته مرسته کوي، او تاسو په دې ښه پوهیږئ چې د انسان په وینه کې ډیر مهمه تغذیه کوونکي مواد دي، او کله چې تناسلي الو ته وینه ورسیږي، یعنې دغه تقویه کیږي او په دغه سره بیا ستاسو جنسي اړیکې هم ښه کیږي. او همدارنګه اوږه د لوړ فشار په ټیټولو کې هم مرسته کوي. دا به مو لیدلي وي چې اکثره خلک چې د لوړ فشار مشکل لري د اوږې څخه استفاده کوي، ځکه چې دا لوړ فشار په ښکته کولو کې ډیر کومک کوي. د انسان د زړه او د وینې د جریان لپاره دا ډیر فایدې لري. نو اوس چې تاسو دوستان پر دې 15 خوړو باندې پوهیږئ، که غواړئ چې جنسي اړیکې مو قوي اوسي او په خپل کوروالي کې مشکل سره مخامخ نشئ، نو کوښښ وکړئ په خپل روزانه خوړو کې د دې 15 خوړو څخه ضروري استفاده وکړئ.